حدیث کی رئیس صحیح بخاری کی دا حدیث تے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وی یو کس راگے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی وی اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اے دا اللہ پیغمبر حدیث عمل رتو ہے چی ما جنت تا دنکی دا تا سغواری کنا پور غواری جنت تا نوزی او دا سوال دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شوئے دی چی یا رسول اللہ دی سے عمل راتو خایا چیزیو کم اللہ ما جنت تبوسی اگو تی تعبد اللہ ولا تشرکو به شیئا اولنی خبر عبادت با خالص تا اللہ کے اسے شیب اسرن شرک کے وتقیم الصلاة نمانز پابندی با کیا فرض وتؤتی الزکاة او فرض زکاة باورکے وتصل الرحم او دخپلوانو سر بخپل ولی ساتی جنت کتل غواری داگه یو لار داده یو طریقه چی د خپلوانو سره به خپلولي ساتي او ځکه یو حدیث کې راځي امام بخاری په الادب المفرد کې راوړی دی بعض نور محدثین هم ذکر کړی انس بن مالک رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم وی الرحم شجنة متمسكة بالعرش دا خپلولي نه دا خپلولي وی دا اللہ پا عرش پوری دی سنخطی دا لکه دیو بوٹی دا زیلی چی بزمکه که دیو بل نتاو شوی دغشان دا خپلولی الرحم خپلولی تاوی الرحم دا اللہ دا عرشنا تاوشوی را تاوشوی دا تکلمو بلسان ذلق والله سر خبری کئی اللہ تسوی اللہم صل من وصلنی یا اللہ سوک چی رشتی او خپلولیانی وصل کئی جوڑی یا اللہ اگر سڑی تلار اسانکا تا تدنیجدی کے دو وقتع من قطعنی او یا اللہ سوک چی ما پری کئی دا خپلولی اللہ تاوی و یا اللہ سوک چی ما پری کئی تے دزان نا پری کا فيقول الله تبارك وتعالى نو الله دوي أنا الرحمن الرحيم ذا رحمن يم ذا رحيم يم وإني شققت للرحم من اسمي عربي كي خپل وليت رحم ولكي وي الله وي چې دا رحم خو زما د نوم نه وتلی دی ځکه چې زه الرحمن الرحیم یم فمن وصلها وصلته دا خپل ولیانی چې چا وساتلی دا سړی به زه وصل کم د ځان سره د خپل دین سره او ځان ته به یې راورسو ومن بتکها بتکته او چا چې دا خپل ولیانې پرې کړي زه به یې د ځان نه پرې کوم انشاءالله یې د ځان نه پرې کړي نو پاتې څه شوي چې څوک دا خپل ولی پرې کوي الله وایي زه یې د ځان نه پرې کوم ځان نه پرې کول څه یعنې د عبادت توفیق ولا نه ورکوم ځان ته یې نه پرېږدم زه ترې نه راضي کېږم دا یاده کوي دا خبر بل حدیث واوره ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت ته امام ابن حبان راوړی دی وی اوصانی خلیلی بخصال من الخیر زما دوست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یادی وی زما دوست ما ته د نیکی یو څو خبرې ښوولې وي د هغې وصیت یې راته کړی و هغه دا دي زه به راته هغه ټول حدیث ذکر کوم چې فایده ته میلاو شي او خاص کومه نقطه چې د هغه به م واورو اوصانی ما ته دا وصیت کړی دی چې بألا انظر الى من هو فوقي وان انظر الى من هو دوني یو وصیت ما ته دا کړی چې دنیا کې څوک تا نه بره دی په دنیوي نعمتونو کې هغه ته مه ګوره کوم چې تا نه کته دی هغه ته ګوره فایده به یې صحیح د دې نعمتونو کوم چې الله تعالی درکړي دا به ته بې قدره کېږي نه او د دې قدر به ته معلوم شي واوصانی بحب المساکین والدنو منهم یو وصیت ما ته دا کړی چې د غریبانانو سره به محبت کې هغوی ته به نږدې کېږي د کوم ملګرو سره چې رابوتلي دي دا ټکا مه وباسئ یاره وان اصل رحمي یو وصیت یې راته دا کړی دی چې خپل ولیانې به پالي ډېره د فایدې نه ډکه خبره خصوصا زموږ دپاره او په دې زړه یې ولیکه خبره په دې ختمه نه شو چې خپل ولي به پالي ما ته وصیت کړو چې خپل ولی به پالي و ان ادبرت اگر که تا سره څوک نه پالي دا همه نقطه ده
ته به خپل ولی پالي اگر که تا سره نه پالي. بل وصیت راته دا کړو چې د الله د دین په باره کې به د چا د ملامتیا نه یېرېږي. او بل وصیت راته دا کړو چې حق به وې و ان کان مرن اگر که تریخ. او بل وصیت راته دا کړو چې لا حول ولا قوة الا بالله ډیر وایه ځکه چې دا د جنت په خزانو کې یو خزانه ده.